زما او ستا ترمنځ دې دومره بیلتون هم نه راځي زما او ستا ترمنځ دې دومره بیلتون هم نه راځي لکه د لمر او د سپوږمۍ ترمنځ چې مځکه راشي چې پر هر چا باندې وښکاري نو غاپې ورته چې پر هر چا باندې وښکاري نو غاپې ورته زورور خلک لکه سپی داسې سړی وساتي. محترم امیر محمد لیکوال صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي خپل خواږه شعرونه سره شریک کړي. امیر محمد لیکوال صاحب. د دې مشاعرې د صدر او ستاسو د ټولو په اجازه د زړه په وینو به یو څو شعرونه داسې لیکم د زړه په وینو به یو څو شعرونه داسې لیکم له مرګه پس چې مې په خلکو کې ژوندی وساتي چې پر هر چا باندې وښکاري نو غاپې ورته چې پر هر چا باندې وښکاري نو غاپې ورته زورور خلک لکه سپی داسې سړی وساتي. مننه. چې پر هر چا باندې وښکاري نو غاپې ورته زورور خلک لکه سپی داسې سړی وساتي. زما او ستا ترمنځ دې دومره بیلتون هم نه راځي زما او ستا ترمنځ دې دومره بیلتون هم نه راځي لکه د لمر او د سپوږمۍ ترمنځ چې مځکه راشي پکې نفاق راشي د ورونو ترمنځ کرکه راشي د کور خبره چې د کلي تر ملکه راشي. موږ که هر څه کوو خو دوی به پکې کار نه لري موږ که هر څه کوو خو دوی به پکې کار نه لري داسې سړی خو دې مې په لره بېشکه راشي موږ که هر څه کوو خو دوی به پکې کار نه لري داسې سړی خو دې مې په لره بېشکه راشي. کله چې زه له خوبه وټوخم یا وږغېږم کله چې زه له خوبه وټوخم یا وږغېږم ناروغه مور مې په رنځور وجود چابکه راشي. لیکواله کار کوه د ژوند خو له یارانو سره لیکواله کار کوه د ژوند خو له یارانو سره خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولکه راشي. اوس یې موږ پیژنو یا سره اوس یې موږ پیژنو چې زین د چا دی آس د چا دی اوس یې موږ پیژنو چې زین د چا دی آس د چا دی توره د چا ده او د تورې شاته لاس د چا دی. دغه زموږ د کلي پیر خو دومره نه پوهېدو شرازه دغه زموږ د کلي پیر خو دومره نه پوهېدو اوس پسې ګرځم چې له ده سره تماس د چا دی. دغه زموږ د کلي پیر خو دومره نه پوهېدو اوس پسې ګرځم چې له ده سره تماس د چا دی. دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي دې ترګر سره پاسپورټ د چا دی پاس د چا دی. مننه. دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي دې ترګر سره پاسپورټ د چا دی پاس د چا دی. وخت به د هر څه نه پرده لیرې کې بیا یې ګوره وخت به د هر څه نه پرده لیرې کې بیا یې ګوره چې حزب الله د چا ملګری دی اماس د چا دی. الله خبر دی الله خبر دی چې بیا کومه منصوبه جوړوي الله خبر دی چې بیا کومه منصوبه جوړوي. لیکواله بیا په پورې کلي کې اجلاس د چا دی. یو کوچنی نظم دی صدر صاحب زوروره د نظم عنوان دی زوروره. په دې کلي کې چې شر دی زوروره په دې کلي کې چې شر دی زوروره بند د هرې کلا ور دی زوروره رنګ په وینو هر بشر دی زوروره دلته اور بل دی ماشر دی زوروره. زوروره دا ړنګ سوي دیوالونه زوروره دا وران شوي ګودرونه زوروره دغه نیم نیم وجودونه زوروره دا بې شمېره لحدونه زوروره دغه نیم نیم وجودونه زوروره دا بې شمېره لحدونه له وحشته ډکې لارې زوروره له وحشته ډکې لارې زوروره میندې بورې خویندې ورارې زوروره دا د ویر کرژې بغارې زوروره دا له درده ډکې نارې زوروره. دا پر ما چې قیامت دی زوروره دا پر ما چې قیامت دی زوروره ته مې وژنې حقیقت دی زوروره زما ژوند چې په ذلت دی زوروره دغه هم ستا برکت دی زوروره زما ژوند چې په ذلت دی زوروره دغه هم ستا برکت دی زوروره. شتمني مې وړې په زوره زوروره
شتمني مې وړې په زوره زوروره زندګي کړې زما توره زوروره مل دې کړ زما له کوره زوروره اخلې کار زما له وروره زوروره شتمني مې وړې په زوره زوروره زندګي کړې زما توره زوروره مل دې کړ زما له کوره زوروره اخلې کار زما له وروره زوروره زوروره ته مدام زوروره ته دوام ورکوي جنگ ته زوروره ته دوام ورکوي جنگ ته ته لاسونه ورکوي داسې غورځنګ ته چې هیڅ نه ګوري خپلوي او نه وننګ ته چې اور ورته کړي هم ګل او هم لونګ ته دغه شر دی او کشور دی زوروره دغه شر دی او کشور دی زوروره تا بل کړي د غم اور دی زوروره تا سېځلی زما کور دی زوروره تا وژلی زما ورور دی زوروره دغه شر دی او کشور دی زوروره تا بل کړي د غم اور دی زوروره تا سېځلی زما کور دی زوروره تا وژلی زما ورور دی زوروره شي راغونډ به له هر لوره زوروره شي راغونډ به له هر لورې زوروره سره یو به شي کمزوري زوروره په غضب به درته ګوري زوروره ستا پر سر به کاڼي اوري زوروره شي راغونډ به له هر لوري زوروره سره یو به شي کمزوري زوروره په غضب به درته ګوري زوروره ستا پر سر به کاڼي اوري زوروره یو غورځنګ به راپاسېږي زوروره یو غورځنګ به راپاسېږي زوروره ستا لاسونه به ماتېږي زوروره تورې شپې به رڼا کېږي زوروره مشالونه به بلیږي زوروره مننه